د حضور علیہ السلام د برکته مدینه منوره خلق د زیات محبوبه ده. رب فرمای محبوب علیہ السلام لا اقسم بهذا البلد، ز په دې خار د مکه مکرمه باندې قسم نه خورم مگر قسم په دې باندې خورم وانت حل بهذا البلد. محبوب علیہ السلام په دې وجه باندې قسم خورم چې وانت حل بهذا البلد، ته په دې خار کې پیدا شوی، دا ستاسو د پیدایش وطن. عزیزان محترم، تیر جمعه د بیت الله شریف د خانه کعبه د هغې متعلق تذکره شوې وه. ګورئ رب کریم فرمایي د سورة البقره آیت نمبر 125 دے. رب فرمائی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، چکل منگا دا بیت یعنی بیت اللہ شریف اگرزو مثابتا للناس، زید بار بار راتک یاد زید ثواب للناس دا بار دخل کو مثابتا للناس، چی خلق ورت راضی او بار بار راضی او بار بار راتک باندې هم چې کوم دي دا اغوی زړونه مړیږي نه، بلکې هغه طرف ته رجحان نور هم زیاتیږي. مثابتن زید ثواب یا زید بار بار راتک للناس د پاره د خلقو. چې کلم څوک بیت الله شریف تلاړ شي حج لا یا عمره لاړ شي نو ډیر کم خلق بداسي وي چې داغي به دوباره زړه کې تمنا نوي، بلکې چې چا دغه لیدلې دي دغه مقامات دا هغه مقامات په لیدلو سره داغي شوق او اشتیاق نور هم چې کوم دي هغه سوچنده زیات شوی دی. رب کریم دې پکې زمونږ د حاضرې اسباب د خیر برابر او فرمایي. رب فرمائے چې وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، چې کله موږ دا بیت یعنی بیت الله شریف زید ثواب یا زید بار بار راتک وګرځو د بار د خلقو و امنا او زید امنم وګرځو. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، او انہی سیتاسو دا مقام ابراہیم نا زید مانزو دا زید مانزو اگرزوئی. رب فرمائی چی کل منگ دا ابراہیم علیہ السلام نا او دا اسماعیل علیہ السلام نا وعدہ واقعستلا یعنی اغیتم حکم او فرمایا ان طہرا بیتیا چی تاسو دوارا پاکی کور زمالا را للطائفین دبارا طواف کا انکو والعاکفین اعتکاف کا انکو دبارا والرکع السجود او دا رکوع او سجدہ کا انکو دبارا. گورے یو طرف تا بندہ دا بیت اللہ شریف حاضری او کی دا بیت اللہ شریف پلی دلو سرا پا اغا حاضری کولو سرا دا مسلمانانو حجاج کرامو دا معتمرینو دا اغوی اغا گناہونا پاک شی او بیا دا اغینا پس شکل دا حج احکامات برابر شی نو سوک مخ کی او سوک بیا پا حج پسی دا مدینی منوری طرف تا سفر کئی او اغا سفر اغا بیا دا عشق و محبت نا ڈک سفر وی او دا مشاہدی خبر دا تاسو بکتلی وی چی سوکم مکی مکرمی تلار شی او بیا مدینی منوری تلار شی دا مکی مکرمی پا توافونو باندی علت پا دعاگانو باندی پا عباداتو باندی دا رب کریم دا طرف ناغت گناہونا معاف شی چی بیا کل مدینی منوری تلار شی نو علت بیا دا عبادت او دا دیدار او دا شوق او دا محبت اغی بیا خپل ساجیبہ گنده کے اثرات دی او داغی یو سبب بلهم دے. گوری یو خدا ظاہری خبرہ چرا دعا جہان و سردار مبارک حال تا جلو افروز دے ظاہر خبرہ چی دا حضور علیہ السلام دا برکتا مدینہ منورہ خلق دا زیادہ محبوبہ دا
رب فرمائی محبوب علیہ السلام لا اقسم بهذا البلد زپد خار د مکہ مکرمہ باندې قسم نخرم مگر قسم پدی باندې خرم وانت حل بهذا البلد محبوب علیہ السلام پدی وجہ باندې قسم خرم چې وانت حل بهذا البلد ته پدی خار کې پیدا شوی دا ستاسو پیدائش وطن دی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد محبوب علیہ السلام پدی وجہ باندې پدی خار د مکی مکرمی باندې قسم خورم چې ته پدی کې تیر شوی سورۃ التین کې رب کریم فرمایي وهذا البلد الامین پدی خار امانت دار باندې مکی مکرمی ته الله تعالی ډیر خصوصیات ورکړي دي یو خصوصیت دغه دی چې دوا جهانو سردار مبارک حال ته پیدا شوی دی ګوره رب کریم فرمایي چې محبوب علیہ السلام ستاسو وطن والی په وجه باندې چې تبکی پیدا شوی تبکی پالل شوی صاحب کی عمر تیر شوی دی محبوب علیہ السلام په دغه وجه باندې په مکه مکرمه باندې قسم خورم بیا چې محبوب علیہ السلام مدینه منورې ته ځي اوس ګوره هم دغه مکه مکرمه ده کفار سکی عقیدہ و قسم دعوی کی عقیدہ و دعوت ور کی کہ اللہم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم الہ العالمین مستعد دی پیغمبرنا یا صادی کلامنا لدینا انکار کیوں الہ العالمین اللہم ان کان هذا هو الحق من عندك یا اللہ کے داستان طرفنا حق ہوئی نمن خود انکار کو فامطر علینا حجارة من السماء یا اللہ پمنگ باند اسمان نہ کانی را اوروا اب اتنا بعذاب علیم یا بلکم دردناک عذاب را باند راولا رب کریم سے فرمائی محبوب علیہ السلام دا خلق دعا گانے غواری دا خلق چیلنج کئی و محبوب علیہ السلام وما کان اللہ معذبهم وانت فیہم محبوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ دویت عذاب سکن ورکی چی وانت فیہم چی تبدوی کے موجودیے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم محبوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ دویت عذاب سکن ورکی چی تبدوی کے موجودیے ان استاسو دا برکت اللہ تعالیٰ دویت عذاب نور کی اگر شاقوی غواری محبوب علیہ السلام دا مکی مکرمی زندگی بیا دا مدینی منوری زندگی مدینہ منورہ چکم دی حضور علیہ السلام تا دیر زیادہ محبوبہ ہوا مکہ مکرمہ تا زیادہ محبوبہ ہوا چکل حضور علیہ السلام ہجرت فرمائی یا اللہ تعالی دا دوی دا کورون دا اور نرکی منگے دا خیستا مکی مکرمین راوی استلو کدی خلق منگ را استلی نوے مکی مکرمین و حس کلا منگ راوتلی نوے عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی فرمائی وی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق سے اغیبان تبر آلی وی زرالم پیغمبر پاک علیہ السلام تمہیں ذکر ہوگا صاحب دا مسلم شریف کی دا حدیث مبارک نقل کرے دے المحبوب علیہ السلام ترالم دا اغی شکایت میں ورطا کچھ اغی تکلیف تے تبی دی نبی کریم علیہ السلام دعا فرمائے لیا کہ اللہم حبب الینا المدینة کحبنا مکہ او اشد اللہم حبب الینا المدینة یا اللہ منگا مدینہ منورہ محبوبہ اگرزے کحبنا مکہ لکہ سنگا چمکتا مکہ مکرمہ محبوبہ دا محبوبہ راتوا او اشد یا اللہ داغین رات زیادہ محبوبہ اگرزے وصحها الہ العالمین دا زمانگ دا پارا صحت مند او گرزے روغ رمڈے زمانگ دا پارا او گرزے وجعل حماها الى الجحفہ او یا اللہ دا مدینی منوری جی کم تبی دی دا جحفی طرف تا مندقل کا اغا طرف باندی وارا محبوب علیہ السلام دعا فرمائی مدینہ منور رہتا ہے دا مکی مکرمین زیادہ محبوبہ او گرزے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ دوار دا حدیث مبارک نقل کرے دے محبوب کریم علیہ السلام دعا فرمائی سو دعا فرمائی اور دا فباب حرمین شریفین مکی مکرمی اور دا مدینی منورے کی دا حدیث مبارک ذکر شوے دے دعا جہاں سردار مبارک فرمائی اللہم اجعل ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکتی اللہم اجعل ضعفی یا اللہ دو چند ورکی
دو چند اگرزے ما جعلت بمکتا یا اللہ مکی مکرمی لچتا کم ورکڑے دے من البرکت دا برکتنا مدینی منوری دے چی یا اللہ مکی مکرمی لچتا کم برکت ورکڑے دے مدینی منوری تا دا حقینا دو چند ورکے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویشے کلب مدینی منوری تا نوی میں ورالا نو اغب حضور پاک علیہ السلام تا پیش کرے شوا محبوب علیہ السلام وفاذا اخذه چکل بحضور علیہ السلام اغا دعا اغا واغستلا اغا میوہ بحضور علیہ السلام پا خپل مبارک اللہ سبحانه واغستلا نو بیا بے دعا فرمائلا سدعا بے فرمائلا بیدار یہ المحبوب علیہ السلام بدعا فرمائلا اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في ثمرنا يا الله مغل زمون پمیوو کی برکت واچے وبارك لنا في مدينتنا يا الله مغل زمون پا مدینہ کی برکت پاچے زمون پا خار کی مغل برکت واچے وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا یا اللہ مغل زمون کا صاع او مد کی برکت واجے صاع دڑی رو مد سیر پیمانی دی کنا صاع او مد کی مغل یا اللہ برکت واجے نا دعا با محبوب علیہ السلام او فرمائلا چکل بنوی میور آلا صحابہ کرام باغا حضور پاک علیہ السلام تا روڑلا محبوب علیہ السلام تے پیشی جو محبوب علیہ السلام پہ برکت دعا فرمائی نو حضور علیہ السلام بدا دعا فرمائلا ادا حدیث مبارک دام امام مسلم رحمت اللہ علیہ نقل کرے دے دی روایت کی بے راضی بیا محبوب علیہ السلام فرمائے الہ العالمین ان ابراہیم علیہ السلام نبیک و خلیلک و عبدک ان ابراہیم علیہ السلام عبدک و نبیک و خلیلک بے شک ابراہیم علیہ السلام الہ العالمین استا بندو استا خلیلو او استا پیغمبرو الہ العالمین استانے دا مکی مکرمی دا پارا او دا عقید خلق دا پارا دا حرمت سوالونا کری دی دا برکت سوالونا کری دی الہ العالمین انا عبدک انی عبدک یا اللہ زخ استا بندے یما و نبیک یا اللہ استا پیغمبر یما استانا الہ العالمین مدینی منوری دا پارا دا حرمت سوال کوم مدینی منوری اہل تجکندی برکت نصیب او گرزوا نو اغا میوہ چے کلا با حضور علیہ السلام ترالا او حضور علیہ السلام پر بدانا دعا فرمائلا نو بیا چے پا مجلس کے بکم معشوم ناسو اغا معشوم بیرا غختو او اغا میوہ بورتا محبوب علیہ السلام بارک للا اسے مدینہ منورہ دا خوان وطن دے خوان وطن دے کنا او کچالی دلی او کچانے ویلی دلی کچالی دلی وی او کچا نوی لی دلی کچا لی دلی نو لاغی خو یقیناً چی شوق و محبت دیر زیادی گی ایو صاحب ما تا خبر کولا حاجی صاحبو اگر ولی رم بدتا ناتخوانانو ناتخوانی اور دلی بس میں وچا ناتونو دی ویلے کی گی نو بلا چی کل حرمین شریفین تلاڑلو میں دے ہر یو ناتخوان اگا ناتخوانی اگا انداز او اگا الفاظ اغبرتا التا بیر آیا دے دلی وچی مونگ وچر دا ہو مونگ تا اغیب دی ناتخوانی که دا خبری کولی و مونگ پی بائی نبوی دلو اغیب خوان او مزا خو اس پچی کم دی اغا پیدا شلا اللہ رب کریم دے پاکیزا مونگا استاسو نصیبہ دا خیر او گردی حضرت نافع ابن جبیر سے فرمائی وی مروان ابن حکم لگیا دے خطب الناس خلقو تا خطبہ لولی خطبی پا دوران کی دا مکی مکرمی دا خلقو دا مکی مکرمی او دا اغی دا خلقو دا اغی فضائل چکم دی ذکر کئی تولا تذکرہ ہم پا اغی باندے شروع دا خدا مدینی منوری تذکرہ اونشولا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا آغا مجلس کے ناسن فناداہو آواز ورطا ورکو چا ورطا آواز کو رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغی ورطا آواز کو ویل سشوی دی مالارا چی زا اور مستانا چی تا ذکر دا مکی مکرمی کے دا اہل دا مکی مکرمی کے اور دا مدینی منوری چی کنی دا اغی تذکرہ نکے
د مکې مکرمې فضایل ذکر کې د هغې بحث کې خو د مدینې منورې او د مدینې منورې د اهل د هغې چې کوم د مدینې منورې د اوسېدونکو د هغې تذکره مې ستا نه وانه اورېدله. وی فسکتا مروان ابن حکم خاموش شو. هغې ورته وفرمایل چې دا خبره موږ سره په سرمنو باندې لیکلي شوي دي چې کوم حضور علیه السلام د دې مدینې منورې کوم فضایل ذکر کړي دي. نو بیا ورته هغه ویل چې آو ما هم بعضې اورېدلي داسې دي. غمجن زمام سے فرمائی کنا وی پکم محفل کی چی میں ذکر دا نبی اونشی خفاتر پاس مد زڑا میں تسلی اونشی خفاتر پاس مد زڑا میں تسلی اونشی پکم محفل کی چی میں ذکر دا نبی اونشی خفاتر پاس مت زڑا میں تسلی ونشی وعز استاش باچنا زپا صفت دا نبی وعز استاش باچنا زپا صفت دا نبی زما استاب کرو کلیر ولی ونشی خفاتر پاس مت زڑا میں تسلی ونشی خفاتر پاس مت زڑا میں تسلی ونشی. هغه ته فرمایي د مکې مکرمې او د هغې د اهل د اوسېدونکو د هغې صفات بیانې او د مدینې منورې مې تا نه واورېدل ځکه د مدینې منورې صفت هم بیان که که نه ځکه دا خو د محبوب علیه السلام وطن دی. الله رب کریم دې زمونږ استاسو دغه برکتونه په ژوند باندې بار بار نصیبه وګرځئ. چونکې میاشت د ذوالقعدې ده او په 18 تاریخ د ذوالحجې د جمعې په ورځ باندې د یو عظیم شخصیت شهادت شو. تاسو یاد دي کوم شخصیت و؟ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د هغې شهادت په 18 د ذوالحجې باندې شوی و. اوس د هغې شان چې کوم دی هغه څه نه څه ذکر کول دا ضروري دي چې بنده د موقع سره د هغې هم ذکر وکړي. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت و چې هغې حضور پاک علیه الصلاة والسلام باندې کله ایمان راوړو نو د هغوی نه 3 کسانو وړاندې ایمان راوړو. اولنی ایمان چا راوړو؟ خبر هم ټیک دی سهاله پورې. حضور علیہ السلام د وحی اول ذکر چاته کړو؟ خدیجی بی بی ته کړو. او په نوجوانانو کې په هلکانو کې اول ایمان حضرت علی شیر خدا صاحب راوړو او په مشرانو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه راوړو او بیا د ابو بکر صدیق صاحب په دعوت باندې عثمان غنی صاحب ایمان قبول کړو. عثمان غنی رضی الله عنه هغه ایمان راوړو. هغه سختي حالات اخو جدا دي. صرف 2-3 احادیث چونکه وخت مختصر وي 2-3 احادیث مبارک د هغې په هغه مناقبو کې ذکر کوم د احادیث مبارکو د کتابونو نه چې کوم احادیثو کې حضور علیه السلام د هغې ذکر فرمایلی دی او حضور علیه السلام په داسې ښایسته انداز کې ذکر فرمایي چې نبي علیه السلام فرمایي ان لکل نبی رفیق بېشکه د هر پیغمبر دپاره خپل یو دوست وي و رفیقي یعنې فی الجنت عثمان او زما ملګری چې کوم دی هغه عثمان صاحب دی. مختلفو روایتونو کې مختلف راغلی دی او روایت کې د عثمان صاحب تذکره هم راغلی ده. اوس عثمان صاحب کم عثمان صاحب دی؟ هغه عثمان صاحب چې د حضور علیه السلام حضرت رقیہ بی بی رضی الله عنها لور مبارکه د حضور علیه السلام لور مبارکه ده هغه د هغوی په نکاح کې وه. اولنۍ بی بی دغه وه رقیہ بی بی. بیا چې کله د بدر په موقع باندې چې کله جنگ بدر کېده نو په هغه وخت کې د هغوی چې کوم وفات وشو د چا؟ د حضرت رقیہ بی بی رضی الله تعالی عنها د هغې. او بیا د حضور علیه السلام بله لور مبارکه وه حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها. حضور علیه السلام ورته بیا هغه رستو هغې نه پس چې کوم دي هغې د وفات نه ورته بیا هغه په نکاح باندې ورکړه. په دې باندې هغوی ته عثمان ذو النورین رضی الله عنه ویل ذو النورین
چونکه د حضور علیہ السلام نورانی فرزند بچیان دي، حضور علیہ السلام بچیان دي، لوریان دي، ذو نورین ورته ویل کیږي. عثمان ذو نور، عثمان غنی صاحب هم چې کین داغي سخاوت د حضور علیہ السلام په صحابه کرامو کې عثمان غنی صاحب ډېر لوی سخاوت مشهور. څنګه سخاوت او سخاوت یو جګ حدیث مبارک نه ذکر کوم. حضرت عبدالرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دعا جہان سردار مبارک دا جیش العسرت پا موقع باندے خلق تا ترغیب ورکی دا جنگ دا پارا، خلق تا ترغیب ورکی چی جنگ دا پارا تیارے ہو گئی، فلمنس کی چندر آجمع کی تیارے ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ادرید او عرض کچھ یا رسول اللہ وعلی مئت بعیر بأحلاسها وقطابها في سبيل الله. اے دا اللہ محبوب زما پا زما باندی سل اوخان دی سرد مال و اسبابا اللہ تعالیٰ پلا رکے سل اوخان. غٹ خبر رکھنا سل اوخان. بیا حضور پاک علیہ السلام مزید او فرمائل، مزید ترغیب ورگئی. فقام عثمان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا ادرید او عز کچھ یا رسول اللہ وعلی مئتا بعیر زما پا زما باندی یا رسول اللہ 200 اوخان دی بی احلاسها و اقتابها سرد اغفل مال و اسبابا. 200 بیا اعلانوں کو بیا حضور علیہ السلام ترغیب ورکی خلقو تا. ثم قام عثمان، بیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادرید او بھی فرماچی وعلی 300 بعیر الہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما پا زما باندی 300 اوخان شو سرد مال و اسبابا. سل بیا 200 بیا 300 سوشو شپک سوا. حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل من المنبر، ما اولد چھ محبوب علیہ السلام دے اخبر منبر نرا کزیگی او دا سے فرمائی چھ ما علا عثمان ما عمل بعد هذه چھ دا عثمان سے پہسی و عملم دا دین پس اغتا نقصان نشی رسولے. ما علی عثمان، عثمان سے تصدر ضرر سیز نشتا بعد ما عمل هذه جدا کم عمل اغا اکو دین پس دا عثمان سے شان و مرتبہ کے اس سے اسیزم کمی نشی راوستلے نی ایمان تا نقصان رسیگی او نی جی کندی شان و مرتبہ تا نقصان رسیگی. دیکھا خدا غیر سخاوت یو جلک شو. عائشہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتہ، محبوب کریم علیہ السلام بخفل کور کے تشریف فرما دے ڈڑے لگا ولیلا. نوی پا داغ دوران کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت اغخت. ابو بکر صدیق صاحب تا اجازت ملو شو. ابو بکر صدیق صاحب راغے وی حضور پاک علیہ السلام وہو علا تلک الحال فغفل حال باندے دے. عائشہ بھی ذکر کی جدر نبی کریم علیہ السلام وی دی پنڈی مبارکنا دی زینہ چکن دی یو صادر چکن دا لگ راپورتا شوے دے. دا کپڑا دا دین راپورتا شوے لاندے خوبلا کپڑا شتا دا یو دا لمن چکن دا لگ راپورتا شوے دا لاندے اسینا. جب ابو بکر صدیق صاحب راغے خبر اترے اوشولے ابو بکر صدیق صاحب رخصت شو. ثم استأذن عمر ثم استأذن عمر. ادي عربی دا الفاظ شي دي زال او دې فرق راځي کنه. ثم استأذن عمر، یا عمر فاروق صاحب راغے اجازت ملو شو. ابو بکر صدیق صاحب نے پس عمر صاحب چکل راغے خبر اترے اوشولے اغیم رخصت شو. الفتح دوران کی ذکر عثمان غنی سے بیار آگئے. عثمان غنی سے بیار آگئے حضور پاک علیہ السلام را پاسی دا نیخ شو او دا خپل جامعی برابر کرلی کپڑی برابر کرلی. عائشہ بی بی اب فرمائی کہ ماں پیغمبر پاک علیہ السلام دا ذکر اکو جہد اللہ محبوبہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے فلم تحتش له ولم تباله
اے محبوب علیہ السلام ابو بکر صدیق صاحب چې زما والد صاحب د هغه راغې تاسو په خپل حال باندې وې څه حرکت هم اونکو بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغې تاسو په خپل حال باندې وې څه حرکت هم اونکو والجکل عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ راغې اے د الله محبوبا جلست وسويت ثيابك محبوب علیہ السلام تاسو کیم ناسې د خپل حال نکی ناسې وسويت ثيابك او تاسو خپل کپڑیم چې کوم دي هغه زر برابر کړلې دی کې سراز دی ادوار جهان سردار مبارک دا تو فرمائل کہ الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ آیا ز حیا انکم دا پردہ انکم دا اغا جانا چدا کنا ملائکم حیا کئی عثمان غنی صاحب خدا سے شخصیت دے کہ الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ لیکن خو ملائک لم حیا ورزی دمر دا حیا والا دے چرته زه حضور علیہ السلام ته فرمایي چې په دې حال باندې نو عثمان غنی صاحب چې کومه خبره راوړې و نو عثمان غنی صاحب چې کیند حیا د وجنه ته پوس نو کړی شی واپس به بیا تلو عثمان عاقب خدای ډیر دی اوجی صاحب غړې ته ګور چې ټیم برابر شوه دی اوس خو دا خلک خو اوس لک شوق ډیر دی ځکه چې دا خاصه خبرې دي ها کنه خوب دردی زما په خیال سره الله رب کریم زمونږ اساسو د دین سره شوق او محبت نصیبه وګرځي دا خاصه تذکری وي بنده چې څومره ډېری وشي او ډېری ورونو ډېر ذات خوند او کی اجر او ثواب هم ملو شي او بنده چې کیند صحابه کرامو دا غشان نه خبر شي چې حضور الله السلام صحابه کرامو ته الله تعالی د حضور الله السلام د خاطر څومره لوی شان او مرتبه ورکړي وا ان شاء الله پر روانه جمعه باندې بیا عثمان غنی صاحب رضی الله تعالی عنہ داغي شهادت او داغي په سیرت باندې برته ان شاء الله باز کوم چونکه نن چې کوم دي اتلسم ذل الحجه دا داغي شهادت ورځ او داغي ورځ د جمعې چې کوم دي آغا د عثمان غنی صاحب داغي د شهادت ورځ عثمان غنی صاحب او بیا د شپې چې کوم دي اغي د جنت البقیع کې دفن شو او داغي جنازه چې کوم حضرت جنازه یې چا کړو اساس هوم ورک په دې باندې بل اکثر شو کوي ارسه کې سرچ کوي کنه تلاش کوي اسه دا مستاسو لپاره هوم ورک شي چې عثمان غنی صاحب جنازه چا کړو صحیح ده ما ته یاد دي تاسو څه کوس نه ما تاسو ار یو څه په اسانه سره ملاويږي بیا نه یریږي کله تلاش عمر پسې وکړو لوک شوق عمر سره پیدا شي خو هم دا مساسو هوم ورک چې عثمان غنی صاحب جنازه کم صحابي پڑھاو کړو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين الہ العالمین زمون کو گناہوں مائند عفو قلم راکاږي کوم خاصه تذکرې جو شل قبول منظور وګرځول کې زمون د پر الہ د اجر او ثواب د هدایت سبب وګرځول کې حرمین شریفانو حاضرین په خودن کې بار بار نصیب کې مدینه منوره فضائل یقینا په حدیث مبارک کې ډېر زیات راغلي دي خاصه فضائل الہ العالمین هغه فضیلتونه زمون نصیب وګرځول کې او کوم حاجان او صاحبانو حجونه وکړ یا اوس په مدینه منوره کې چې اغي لګیا دي د مدینه منوره کې خپل حاضریان لګي الہ العالمین غیب دعاګانو کې زمونږ برخه نصیبې پیدا او فرمایله کې دنیا او آخرت هم خسته کې حاضر دوستانو کې چا څه قسم مشکلات یا الله ټول مشکلات آسان کې سو قرضدارانو یا دنیا او آخرت د قرضونو اخلاص کې زمونږ یو دوست هغه سم مشکلات دي دعا ورته کې الله ټول مشکلات آسان کې خیر اسباب برابر او فرمایله کې الہ العالمین سو بیمارانو شفا کامل عاجل ورته نصیب او ګرځول کې سو دعاګانو د بار الہ العالمین خپل در ورته ډېر خیر نصیب او ګرځول کې کم کارونو کې خیر او هغه د خیر کارونو نصیب کې کوم کې شر الہ نه ډډ نصیب کې د خیر امور ولا بدل تاغي په بدل کې ورکه خپل رحم او فضل په ټول عالم اسلام باندې او فرمایله کې مسلمانانو اتفاق د حال نصیب او ګرځول کې الہ د مسلمانانو د امن او سکون ژوندۍ نصیب او ګرځول کې کومه د امن او سکون ژوندۍ الہ العالمین په عبادت سره تیر کې څومره ژوندۍ چې د الہ العالمین ټول دین اسلام په دایره کې تیر کې حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام په اتباع کې تیر کې الہ العالمین زموږ ملک امن او استحکام نصیب او ګرځول کې په خپل رحم او فضل سره زموږ ټول مشکلات آسان کې څومره زین کې مسلمانان کافرانو د الله سره تکلیف کې د الہ العالمین هغه د تکلیفونو نجات نصیب او ګرځول کې امن او سکون ژوندۍ د ټول نصیب کې زموږ ټول دنیا او آخرت خسته کې مشکلات هم ټول آسان کې
الہ من عباداتو کې اخلاص او تقوا نصیب او ګرځولې کې نمود نمایش نمو او ساتلې کې للہیت من نصیب او ګرځولې کې خپل رحم او فضل ربانه او فرمایلې کې اخر خاتمه بالایمان کې اخر کې کلمه